حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده، د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لار روانو د یو کور نه د یو جنې شعرونه واورېدل، او هغه جنې عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک هلک یا جنې چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وای. نو داسې عشقیه شعرونه دي جنې وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې د هغې جنې شعرونو اثر وکړ، نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي یوازې نه دي. نو په دې پریشانه شو چې د جنې اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جنې که دننه کور کې سندره م وی نو ویلی شي، د ګناه سندره نه، که شعرونه وی ویلی شي خو اواز عورت دی د کور نه بار به اواز نو بس. او بیا د سندرې اواز د جنې چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کېږي او اشتها پیدا کېږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جنې دننه سندرې وی، شعرونه وی او عشقیه اشعار او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي، دا خو سخت هر څوک جنې چې د خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې اواز د حضرت عمر پیژنده، د حضرت عمر فاروق رضی الله آواز دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یو درون. نو صحابه و اواز پیژنده، مشهور په دې اواز هغه جنې پیژن. اوخو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېد او زما شعرونه واورېدل اواز، دا به څه کېږي؟ نو هغه غریبه غلی شو، ویرېده چې اواز یې ورنکړه، د دوباره اواز وکړه، څوکې دا شعرونه څنګه وی؟ هغه غریبه نوره پاره پیدا شو، وجود یې رپېږي. درېیم ځل یې بیا م والا اواز ورکړه، څوکې جواب راکړه، د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې، موږ به ورته ګانه ووایو، اواز دې بار اورېدلې کېږي، دا څه کې؟ هغه غریبه نوره مو یرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره واورېده، دا به څه کېږي؟ په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه م واړه واړو، دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد، ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جنې په کور کې وه رپېده. حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلې کېږي، دا ولې؟ اجنې هم لکه زړوره شو. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه، تا د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه، ته څنګه د درېو سنتو خلاف ورزي کوې؟ خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق ته کودرېد. وی څنګه د درېو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزي ما ته مجرمه وې، ته د درېو سنتو خلاف ورزي ولې؟ وی ما ته ووایه ما څه خلاف ورزي او واجنې ورته لا دا وایي، وی چې ما نه خدای په یو سنت تپوس کړي، تا نه په درېو خدای تپوس. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي والله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پره پیدا شو. وایي جنې څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان، چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردي سړی سره یو ځای شو، درېیمې شیطان. شیطان د سړي پړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیه السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان له ما ته راننوت؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه. د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړي، لاول به اجازت وغواړي، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړي، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړي، که میلو شو خو ورننوځه، خو که په درېیم ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته درې اوازه کړي چې در ننوځم، در داخل شم کور ته، در داخل شم، نه د اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او درېیم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځي، ته په دیوال څنګه راوړې؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ، د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده، او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې، نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي، الله به درنه تپوس کوي، او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وایي جنې ما معاف کړه، او ورته څه وایي؟ جنې هم پرې زړوره ده، وایي ما معاف کړه،
وی هغه ذات نه معافي غواړه چې د چا نافرمانی دې کړ، ما نه سره معافي غواړه. بس دی راووت د کور، لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شي، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو په ساری منځو کو مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً یې اډر جاري کا، ویلال شه په پرده کې او دغه کور کې یو جنۍ ده په پرده کې راولې، مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي. چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وي، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جنۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لر کوي نو په دیواله مو راوړی دي شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وروړي، هېڅ ګناه ورته نه، په دیوال به هم وروړي. او معلوم او یوازې هم نو ملګري م ورسره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورزی ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغی، دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي. جنۍ راوسته وی ما خو واقعي مخالفت کړې ده او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي، کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم دا را سندرې ولې او ته څه وایي؟ یو منه وی زه ځوانه جنۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما او د خاوند وادو شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلی دی، زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جنۍ سره وادو شي او د دې الک دا جنۍ خوښوي او د جنۍ الک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مي او دا الک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جنۍ یوازې په کور کې ناستي، نو چې داسې شعرونه نه وي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یادو، نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه ووي. غلطي رانه دا شوې چې د ما واد لږ په زوره شو، زما دا اواز تا واورئ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولي او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو الک یو جنۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد للیږه، نو بس زما صبر. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمر دا دې ښه نه دي کړ. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړو، بیبي نه وی یو جنۍ او الک څونه موده د یو بل نه صبرولی شي چې ګزاره وکړي؟ نو بیبي ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي، او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده، او چې بیا الک او جنۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده. نو د هغې یوې جنۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کړ چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپېره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کړ. اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد لتلی دی نو د 3 میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي. 3 میاشتې به تېروي نو دی به خپل کور ته راځي، د په ځای به بل مجاهد ځي، نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي. 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېر. دا یو اډر جاري شو. دا ګوره د هغه جینۍ د برکت یو عام اډر جاري شو چې تاره سنتو ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نه، دې کې خو واقعي د نبي علیه السلام مبارک سنت نشته دی. راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف لرا شو په عرف په فیصله و. نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تاره 3 سنتو خلاف ورزي وکړه، ټوله شپې ژړل. ساره پورې چې دربار ته او مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د ژړا نه سترګې سرې دي او په مخ یې اوښکې روانې. صحابه به په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست، حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. هغه یو صادر په سر کړی و، د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی. او نبي علیه السلام ورته وی عبدالله وی دا صادر د سینګ په سر دی. پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی. بزر د مجلس نه پاسېد لاړ او کور تنور بل و، هغه صادر یې په تنور کې وغورځه. سهار چې راغی دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی. سهار چې راغی نبي علیه السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کړه؟ وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ نو ما پرون په تنور کې وغورځه. وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو؟ وی
لور له به دې ورکړی بیبي له به دې ورکړی زنانو له به دې ورکړی ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سړو سره مناسب نه دی دا د ښځو سره مناسب دی ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولی نظر چې پوه شو نو غون قیمتي صادر اورته غورځوي نو حضور پاک مبارک فرمایل چې سړي به هغه جامې چي چې هغه د ښځو په شان ني په بناوټ کې به هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې به هم د ښځو جامې نه اچوي او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتې وي که بناوټ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده او که رنګ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده دا بالکل ممنوع دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی لعن الله المترجلات هغه ښځې چې هغې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ځان برابروي ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی ګناه کبیره ده یا جامې د سړو په شان جوړوي یا پیزار د سړو په شان جوړوي یا په لاره چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي مترجلات ورته ویل کېږي دا سخت جرم او سخت ګناه او لعنت د نبی علیه السلام ویلی دی د الله لعنت دی په چا المتخنسین من الرجال هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي سړو ویښته د ښځو په شان یا جامې د ښځو په شان یا د جامو بناوټ ډېره لکان ګورې دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی درونو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي وی زما او ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث لکه یو سړی اور بل کې اور وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري خو ګورې منځ کې تبۍ ده لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني دی نیغ را روان دي او اور ورته ښکلې ښکاري سور مزېدار نو اور ته را روان دي خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دې اور ته رالل پکې ورپرېوتل نو ډوخړه شو سوځېده وی دقسې زما ستاسو مثال دی تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور نو تاسو په منډه ور روان یې او زه درته وایم چې مه راځئ ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته خو که ورلی نو دننه ګورې تبۍ نه دننه هلاکت دی نو وی تاسو په ما غالب شوی او په دې اور کې ځان داخلوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي وی زما ستاسو داسې مثال دی لکه یو سړی یو کور جوړ کړي او په هغه کور کې خشته ښکلې درستخان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پې د پاسه کېږدي او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه درستخان نه به خشته ډوډۍ وخوري او که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نه شو او په کور کې دننه ډوډۍ مو نه خوړه وی دا کور جنت دی دا کور جنت او په دا چې کوم درستخان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي او وی دا چې کوم استازی دی وی دا زیب نو کوئی چا زما خبره ومنله او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري او که چا زما خبره ونه منله د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزې او خوراکونه به نصیب نشي نورونو سنت د حضور پاک د هغې تابعداري د جنت ذریعه ده